رکو د مخکې رکو سره په مخکې رکو کې الله پاک آداب بیانول، نو پدې کې هم الله پاک کفارو ته خبر ورکړي چې او کفارو د خپل د ظلم لاسونه نور لاند کړي، او که تاسو بیا هم د کفر طرف ته راغلی نو مخکینی قصې معلومې دي. سمودیان خپل ځان ته وګورئ، عادیان وګورئ څنګه مو هلاک کړل. اوس مسلمان ته الله حکم کوي چې مسلمانانو تاسو د دې کفارو سره قاتلوهم، جنگ کوئ له دوی سره تر هغې پورې چې په مخ د ځمکې باندې فتنه پاتې نشي، او دغه دین یوازې د الله دپاره جاری شي، او د الله پاک د دین د احکامو مانع ختم شي. هغې پورې به جنګېږي. که دا کفار د ضرر نه منې شول، الله پاک د دوی لیدونکی ده، او که دوی اعراض وکړ نو تاسو په دې خبره پوه شئ چې د تاسو مولا، د تاسو ناصر، د تاسو محب الله ده، ښایسته مولا، ښایسته مددګارو الله پاک جل جلاله ده. اوس حکم راغی، مسئله دا ده چې کوم غنیمت تاسو حاصل کو او د کفارو نه تاسو په زوره باندې ونیولو، دا غنیمت با په 5 برخو باندې ویشل کېږي. 4 برخې به د مجاهدینو وي، او خمس ورته وایي دا به د نورو کسانو وي. په مخکنی زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې هم 4 برخې د غانمینو د مجاهدینو وي. اوس هم هغه حکم ده، 4 برخې د مجاهدینو ده. خو خبره په دغه خمس کې ده چې دا خمس په زمانه د رسول الله کې چاته ورکول کېدل، او په اوس زمانه کې به دا خمس چاته ورکول کېږي. په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې به دا خمس په 5 نفرو په 5 ډلو تقسیمېدلو. دا 5مه حصہ. یوه حصہ به د پیغمبر علیه الصلاة والسلام وه، یوه حصہ به د ذوی القربا د خپلوانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم وه، یوه حصہ به د یتیمانانو وه، یوه حصہ به د مسکینانو وه، یوه حصہ به د مسافرینو خلکو وه. یعنی هغه حصہ به په 5 برخو باندې ویشل کېده، او هر چاته خپله برخه ورکول کېدو. دا خو زمانه د رسول الله وه. زمون په دې زمانه عصر حاضر کې به دا غنیمت چې دا خمس در څنګه تقسیمیږي. د امام صاحب مذهب دا ده چې اوس وخت به دا خمس صرف په دا 3 ډلو تقسیمیږي، په یتیمانو، په مسکینانو، او په ابن السبیل باندې. برخه د رسول الله هم ساقطه شوه، او د ذوی القربا هم ساقطه شوه. ولی؟ مسئله دا ده چې کله یو حکم معلل بالعلت وي، په وخت د انتفاع د علت کې به انتفاع د حکم راځي. امام صاحب داسې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به دا برخه چې ورکول کېده خمس الخمس، دا برخه د رسالت وه، ولا رسالت بعده، د رسول الله نه وروسته رسالت نوره نشته. نو لهذا دا حکم معلل بالعلتو په انتفاع د علت د رسالت باندې انتفاع د حکم راغی، لهذا اوس هغه برخه نشته. خو امام شافعی رحمه الله فرمایي چې دا برخه د امامت وه، لهذا که رسول الله وفات شو چې وروسته د هغې نه هر څوک امام او بادشاه او خلیفه وي، هغه برخه د رسول الله دته را نقل شو. زمونږ مذهب چې ده لکه څنګه چې دا برخه د رسول الله وه، سپیا دا برخه د رسول الله وه، د غنیمت د تقسیم نه به وړاندې رسول الله ته اختیارو چې کوم شی د ځان دپاره اخلي، اخیستی به یې شوی. لکه د منبه ابن حجاج توره د غنیمت په د بدر په غنیمت کې ذوالفقار توره وه، دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځان دپاره غوره کړه. کله توره، کله مینځه، کله بل شی د ځان دپاره اخیستلو. خو په دې کې اتفاق ده چې په اوس وخت دا سپیه ساقطه شوله، دا سپیه برخه د پیغمبري وه. نو زمونږ مذهب دا چې لکه څنګه سپیه ساقطه ده، همدارنګې خمس الخمس
دا هم د پیغمبري برخه وه، دا هم ساقطه شوله. دویم برخه د ذوی القرباو، اقربا د رسول الله صلی الله علیه وسلم برخه اوسه که غریبان وي، خو فقراو کې هسې هم داخل ده. په فقراو کې به تر ټولو لومبی دوی ته ورکوو، او که فقرا نه وي ذوی القربا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به غنیمت نه ورکولی کېږي. یو خو ګورې په جهاد کې بیا خو ورکولی کېږي، یعنې په دا خمس کې به دوی ته برخه نه ورکولی کېږي. ولې؟ زمونږ مذهب دا ده چې علت د دغه ورکولو قرابت نه و، بلکې علت د هغې معاونت او نصرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم. د دې لپاره دلیل پیش کوو. څه دلیل ده؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم څلور پلرینې وې. یو بنو مطلب دی، بنو هاشم دی، بنو عبد الشمس دی، بنو نوفل دی. دا څلور وړه مساوي اندازه لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم به بني مطلب ته او بني هاشم ته ورکول، دغه بني عبد الشمس او بني نوفل ته به نه ورکول. دغه ترونه راغلل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کته خپل پلرنۍ ته ورکې خو خیر، اته خپل پلرنۍ ده، خو حال دا بني هاشم ته هم ورکې، هغه هم د تا ترونه دي، خو موږ دې هم ترونه یو، و دا څه وجه ده چې هغوی ته یې ورکې موږ ته یې نه راکې؟ رسول الله او فرمایل چې دا خبره منم چې دوی هم زما اقربا دي یو شی، تاسو هم زما یو شی اقربا یې، خو بله وجه ده هم ونحنو هکذا، دوی او مونږه په جاهلیت او په اسلام کې داسې یو. یعنی هغه وخت چې دوی لا جاهلان کافران وو، زما ملاتړ وو. له دې وجې نه په شعب ابي طالب کې چې کفارو ایثار کړل، همدا خپل پلرنۍ ورسره پاتې شوه، بنو هاشم ورسره پاتې شول، بنو نوفل او بني عبد الشمس ورسره پاتې نه شول. له دغه حدیث نه داسې معلومه شوه چې که علت قرابت او خپلوي وای، خو باید څلورو ترو ته یې ټولو ته یې ورکړی وای که نه، خو چې دو ته یې ورکوي نورو ته یې نه ورکوي. علت دا د قرابت نه ده، خپلوي نه ده، علت پکې نصرت ده. دغه ډلو د رسول الله نصرت کړی و، یغو نصرت نه و کړی. نو چې هر کله پیغمبر وفات شو، الله اسلام د قوت ورکو، د دوی نصرت ته حاجت پاتې نشو. چې پاتې نشو او د ذوی القربا دپاره هغه برخه نشته. نو چې کوم خمس د مجاهدینو نه پاتې شو، دا په درې برخو ویشل کېږي: د یتیمانو دپاره، د مسکینانو دپاره، د ابن السبیل دپاره. له همدې وجې نه چې ظاهرا علت په دې کې نصرت معلومیږي، حضور صلی الله علیه وسلم بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها ته هغه مینځه هم ورنکړه، او وروسته د وفات د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د رسول الله مال، دا د بیت المال مال ده، دا د رسول خاص ملکیت نه ده. د همدې په خاطر باندې میراث د رسول الله نشته. لا نورث ما ترکناه صدقه. او یا د دې وجه پیغمبر مال میراث نه ده چې پیغمبر د ټول امت په منزله د اولاد ده، نو دا میراث په چا تقسیم کی؟ او که یا د پیغمبر میراث تقسیمېدلی، نو خلکو به ویل چې پیغمبریم ښه شی ده، که نور څه نه پیسې پکې پیدا کېږي، نو خلکو به دا ذریعه د دنیا ګرځوله. او دریمه دا هم چې پیغمبر علیه السلام ژوندی ده، له دې وجې نه د پیغمبر د بیبیانو څوک واده نشي کولی پس د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، او د ژوندي میراث تقسیمیږي نه. نو حکم د غنیمت دا شو چې څلور خمسونه د مجاهدینو او یو خمس به په درې برخو باندې ویشل کېږي، یتیم او مسکین ابن السبیل ته ورکوي. یو تنفیل ده. تنفیل دې ته وایي چې حکومت دا غږ وکړي یا قمندان دا غږ وکوي چې که چا یو کافر مړ کو یا یو پسته ونیوله، نو د هغې سلب به د ده وي. په دې مسئله کې شافعي صاحب داسې وایي چې هر وخت یو مسلمان کافر مړ کړي، د هغې سلب به د ده وي، که د حکومت د خوا نه اعلان شوی وي که اعلان نه وي شوی. خو امام صاحب فرمایي که چې د قمندان د خوا نه، د مشر د خوا نه اعلان شوی وي،
بیا غنیمت د سړی دا او که اعلان نه شوی بیا غنیمت د سړی نه ده بلکې عام غنیمت ده د نورو غانمینو سره مشترک ده خپله برخه به وړی شي. یو مال فایده ته وایي چې کوم مال بغیر د جنگ نه حاصل شي په طریقه د صلح باندې حاصل شي په دې کې د مجاهدینو حق نشته دا د خپل امیر کار ده که هغه چاته ورکوي او که د هغې نه علاوه په نورو مصارفو د حکومت یا په نورو چارو کې مصرفوي دا د خپل کار ده. وما افاء الله على رسوله فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. الله فرمایي چې کوم قرآن موږ په خپل بندگانو نازل کړی په ورځ د فرقان باندې یا کوم نصرت چې ورځ د بیلتون وه چې هغه ورځ د بدر وه چې کله دوه ټولي یو ځای شول الله په دې ټولو خبرو باندې خبردار ذات ته قدرت والا ذات ته هغه وخت در په یاد که پیغمبره چې تاسو په نږدې طرف باندې وئ او لښکر له تاسو نه په لوی طرف باندې راغی او دغه رکب او قافله له تاسو نه لاندې طرف ته ووتله مکې ته ورسېدله که تاسو وعده د جنګ کړی وی نو تاسو به خلاف کولی چې موږ د دې مخه نه وینو خو الله پاک جل جلاله ناڅاپه یو ځای کړی تاسو دا جنګ اراده هم نه وه د دې لپاره چې الله پاک چې څوک هلاک دی چې ښې هلاک کړي چې کفار دی او چې څوک په ژوند د ایمان باندې ژوندي دي چې ښې ژوند دي کې معنا ده چې په زړه کې ښه جرأت نور هم پیدا شي چې موږ سره اسلحه هم نه وه موږ سره اسباب هم نه وه الله بیا هم کامیابه کړو. هغه وخت در په یاد که پیغمبره چې الله تا ته وښودلو دوی د تا په خوب کې دوی کم درغلل چې دا خو کم کسان دي که تا ډېر لیدلي وی چې کفار زر نفره دی مونږ 313 یو نو خامخا به مجاهدین بې زړه سوي وی تاسو کې به اختلاف پیدا شوی وی لیکن الله تاسو د اختلاف نه بچ کړی. هغه وخت در په یاد کا چې کله تاسو دوی سره ملاقات کېدلې نو الله پاک یریکموهم دروخه دلو تا ته دوی د دوی په سترګو کې کم د څه لپاره چې دا خلق بزره نشي ونه تختی د حملې نه وړاندې اقبال په جنگ باندې وکوي خو بلې خوا د تاسو د دوی په نظر کې کم ورغلی یغوی د تاسو په نظر کې کم درغلل چې الله خپل وعده پوره کړي. وعده همدغه وه چې نصرت د مجاهدینو او هزیمت او شکست د کفارو. الی الله ترجع الامور ټول امور الله ته راجع ده امر د نصرت او شکست هم الله ته سپارل شوی ده. الله ته فرمایي قل اوه پیغمبره الله فرمایي قل للذین کفروا ویا کسان چې کافران دي ینتهو خدای منعشی یغفر لهم او ببخل شي دوی لپاره ما هغه څه قد سلف چې مخکې تېر شوی و ان یعودو که دوی وګرځي نو فقد په تحقیق سره مضت تېر شوی ده سنت الاولین قصې د مخکېنیو طریقه د مخکېنیو خلکو وقاتلوهم او جنگ وکړي د کفارو سره حتی تر هغې پورې لا تکونه چې موجود نشي فتنه بلیه ازمیښت عذاب د مسلمان لپاره په اجرا د احکامو کې ويكون الدين او شي دغه دین كله ټول جار لله د الله لپاره جاری روان شي مقدس مکه باندې الله قانون راشي. فإن انتهوا کله دین منشول فإن الله بشک الله تعالی بما په غصبانده يعملون تدي عمل کوي بسیلدون کیدا وان تولوا کدی اعراض وک فعلم پویشی په خبره باندې ان الله مولاکم چې الله د تاسو مولا او متصرف ده نعم المولا خ مولا خ متصرف ده تاسو الله تعالی ده و نعم النصير او خ مددگار ده تاسو الله پاک جل جلاله ده. وعلم پویشی په خبره باندې انما غنمتم چې کوم تاسو غنیمت حاصل کو من شیء دکم سنا فان لله بشک د الله تعالی لپاره. وعلموا پویشی په خبره باندې او خلکو انما یقینا د هغه څه غنیمتم چې تاسو غنیمت حاصل کو من شیء دکم سنا او تاسو د الله پاک په دې جنگ کې د کفارو مال تاسو ته پرې خودلو غنیمت تاسو ته پاتې شولو من شیء دکم سنا فان لله یقینا د الله تعالی لپاره خمسه دغه پنځمه حصہ ده
وللرسول او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی پاره دا ذکر د الله تبرک دی پاره دا ولذل قربا او خوندانو د خپلوی دی پاره والیتاما د یتیمانو دی پاره والمساکین او د مسکینانو دی پاره وابن السبیل او د مسافرو دی پاره ان کنتم کتاسو یی آمنتم بالله ایمان مراوی په الله تعالی باندې وما اوهغه انزلنا چې مونږ نازل کړي علی عبدنا په خپل بنده باندې یوم الفرقان په ورځ د بیلتون باندې یوم په هغه ورځ باندې التقل جمعان چې یو شول دوا ټولی یو د مسلمانانو بل د کفارو والله الله پاک جل جلاله علی کل شیء قدیر پارشی باندې قدرت او توانا ول ذات ته ازیات کا هغه وخت انتم چې تاسو انتم تاسو بالعدوة الدنیا تاسو با کنده په طرف نزدیکی وی وهم د ابو جهل دغو بالعدوة القصوى په طرف او کنده لری کیو ورکبو قافله اسفل منکم لتاسون لاندې لاره کې روانو ولو تواعدتم تاسو وعده کړی یو بل سره د قتال د پاره لختلفتم فی المیعاد خامخا و تاسو اختلاف کړی په دی وعده کې لیکن الله پاک تاسو بغیر د وعده نه یو ځای کړی لیکن الله یو ځای کړی بغیر د وعده نه لیقضی الله چې الله پورا کی امرنها کا د نصرت کان مفعولا چې دا کړل شوی لیهلکا چې الله پاک دائما هلاکی په هلاکت دائمی سره من هغه چالره هلاکت هلاکو عن بین په دلیل باندې حجت د اسلام راغی خو به هم اسلام را نه وړلو و یحیی الله ژوندی کی من هغه چالره حیه چا ژوندی د په طریقې د اسلام عن بین په دلیل باندې و ان الله بشک الله تعالی لسمیع الله اوریدونکی د تاسو د دعاګانو ده علیم الله د تاسو په نصرت باندې خبردار ذات ته اذ هغه وخت در په یاد کا پیغمبره یوریکا چې درو خدلو تا هم دوی الله پاک فی منامک دستا په خوب کې قلیلا کم درو خیل چې دا کم دی ولو اراکهم کالا در خدلې وی تعالی ردوی کثیرن ډیر لپشلتم تاسو به زړه شوی وی ولتنازعتم فی الامر او خامخا به تاسو په امر د حرب کې جګړه کړی وی چې ورزو یا نه ورزو لیکن الله پاک جل جلاله بغیر د کوم وعده نه یو ځای کړی ولکن الله سلم لیکن الله پاک تاسو روغ کړی من الفشل والتنازع د اختلاف نه او د ضعیف کېدلو نه انه دا الله پاک علیم خبردار ذات ته بذات الصدور په خاوند سینو باندې ازیات کا هغه وخت یوریکموهم چې درو خودلو تاسو دردوی اذ هغه وخت یوریکم چې درو خودلو تاسو ته هم دوی اذ التقیتم فی اعینکم چې تاسو ملاقات شوي د تاسو په نظر باندې قلیلا کم دی تاسو د کم معلومیدل ويقللکم الله پاک کم کړی تاسو هم فی اعینهم د دې په نظر باندې د دین هم کم ښکارا شوي حتی کفار چې دا بیا کسان دی بسل کسانی ويقللکم الله تاسو هم کم کړی فی اعینهم د دې په نظر باندې د سل پارا لیقضی الله چې الله پوره کی امرنه کالرا کان چې دا مفعولا کړل شوی د خامخا دا کار کیدونکی دا و الی الله خاص الله تعالی جل جلاله تا ترجع ګرځولې کیږي الامور لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فمخکې رکوع کې الله پاک جل جلاله د مسلمانانو سره د امداد ذکر وکړ په دې کې هم الله پاک جل جلاله دا فرمایي چې مجاهدینو مسلمانانو د کبر او د غرور نه ځانونه بچ کړي ابو جهل په څومره کبر باندې راغی په څومره غرور باندې راغی او आवाज کوي چې خذوهم وربطوهم بالجبال والاشجار ولا تقتلوا منهم احدا وینسي وی تړي د ونو سره د تیګو سره یوم ته عمل نه کوي چې آینده کې د دوی لپاره عبرت شي لیکن هغه د هغه ظلم او د کبر انجام داو چې الله پاک ذلیل کو نو مسلمان باید کبرجن نبی مسلمان باید که فتح حاصل هم کی پدې استغفار او استغفر الله شیطان دې ته انانیت پېشکاری ورنکي چې ته دومره لوی قوي سړی وي چې کافر لتان یریدل حتی تا فتح کړل نه استغفار وایا
چې خدای ته راته بخنه وکوي دا د ستا له خوا نه یو نصرت و د ستا له خوا یو فضل او رحمت و. الله فرمایي ایماندارو خلکو چې کله تاسو د کفارو سره پیوسته شوي ملاقات شوي نو تاسو یو قید دا چې ثابت پاتې شوي شي او دویم دا چې الله پاک ډیر یادوي چې تاسو کامیاب شئ. د الله پاک جل جلاله خبره اومنئ د رسول الله خبره اومنئ ولا تنازعوا تاسو په خپل من کې اختلاف مکوئ چې اختلاف وکړو ثمره به سوي فتبشلوا کمزوري بشي ضعیف بشي او د تاسو قوت به ختم شي. صبر وکوئ الله پاک جل جلاله د صابرینو سره ملګری ده. الله فرمای داسې مکهږي په شان دی او کفارو چې وی وتل نه په دبدبو وتل په کبر وتل او دی خلق د الله د لار نه بندول. الله پاک جل جلاله کوم تاسو عمل کوي خبردار ذات په ټولو حالاتو باندې. هغه وخت در فیات کا چې شیطان دوی تخپل عمل خیسته کول. شیطان سور ته ویلي چې لا غالب لكم اليوم نن پتا سو زورور نشته یو درې سو درلسته او تاسو زر کسان یې په اول وخت دا आवाज وکړ او زه د تاسو گاونډم یریږم ما زه تاسو گاونډم ما هیڅ چانم لشان یریږم ما او جهر کله دوه ډلې سره یو ځای شولې شیطان غل په شان لاړ چرته سه و انی بریء منکم زه تاسو نه بیزارم زه یریږم د الله پاک جل جلاله نه او زه وینم هغه ملائکه چې تاسو یې نه وینئ. ان یخاف الله نه یریږم. شیطان څنګه د الله نه یریږي؟ نور یریږي نه په دې معنی چې ما به الله پاک د قیامت نه مخکې وفات نه کی په ما به خلاف وعدګي کړی وي الله ما واخلي. ان یخاف الله پاک شدید او سخت عذاب ورکول والا ده. یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو اذا لقیتم ذکر تاسو ملاقات شئ فیاتان دی وډل سره فثبتو ثابت پاتې شئ په خپل اصله باندې اعتماد مکوئ. واذکروا الله کثیرا یاد کئ الله تعالی در زیات لعلکم تفلحون لپاره دې چې تاسو کامیاب شئ. واطیعوا الله د الله حکم امنئ ورسوله د رسول حکم امنئ ولا تنازعوا اختلاف مجوړوئ فتفشلوا تاسو به کمزوري شئ وتذهب ريحكم تاسو قوت به ختم شي. واصبروا صبر وکوئ وخلکو ان الله مع الصابرین یقینا د الله نصرت د الله امداد د صبر کوونکو سره ده. ولا تكونوا مکه کالذین پشان دی هو خلقو خرجوا جدی وتلدی من دیارم د خپل کورونا بطرا په طریقې د کبر باندې ورئاء الناس او لپاره د خودنی خلقو لپاره ويصدون دی بندوی خلقا عن سبیل الله د الله تعالی د لارنا. والله الله پاک جل جلاله بما يعملون دې کوم عمل کوي محیط خبردار د پټول حالات باندې. و اذ یاد کا هغه وخت زینا چې خیسته کړو لهم دوی لپاره الشیطان او شیطان اعمالهم د دوی عملونه خیسته کړل. وقال فرمایلا وقال وای شیطان لا غالب لكم اليوم نشته زور ورنن ورځ په تاسو باندې من الناس د خلقونا دغه لاس په لاس د حارث ابن هشام کې و. وقال وای واني ذجار لكم د تاسو لپاره گاونډیم تاسو د پاکون کيما. فلما هر کله تراءت الفئتان چې سره ویل دل دواړه ډلې نکاسا په شاسو نکاسا په سټشو تخکیدون کیدا علی عقبه په خپل پوند باندې. وقال وای شیطان انی بریء منکم زبیزارم د تاسو نه انی ارا زوینه ما هغه ملائکه لا ترون چې تاسو یې نه وینئ. نو اوس خلاړه سره ابو جهل اعلان وکړ چې تاسو دې ذلیل نکی تلل دی سراقه بن مالک خیر چلاړو. به یو وخت سراقه بن مالک سره مخامخ شول چې سراقه په ورځ د بدر کې ولې موږ نه پښا شوې چې والله که یا د بدر نه خبر یم یا درغلم زه خو نه یم درغلی. دغه نه وروسته دا خلک پوښتل چې هو رښتیا هم د شیطان راغلی و سراقه بن مالک نه و راغلی. وقال وای شیطان انی ارى ما لا ترون زوینما انی بریء منکم تاسو نه بیزار یما. انی ارى زوینما ما هغه لا ترون چې تاسو یې نه وینئ. انی اخاف الله زیریګم دی الله پاک جل جلاله نا
والله شدید العقاب الله پاک او سخت عذاب ورکون کیدا کفار لرا په عدم ایمان باندې او په مقاتله د مسلمانانو سره ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ومخکې رکوع کې د جهاد آداب او خپل ځان توکل نه کول او د هغې حکمت تقلیل د تاسو د کفارو په نظر تقلیل د هغو د تاسو په نظر کې دا یو حکمت ربانی و په دې رکوع کې الله پاک فرمایي چې د جهاد لپاره ثبات ته اړتیا او ضرورت ده او سره د هغې ثبات نه به تاسو د الله پاک ذکر کوئ د خپل اسلحو و خپل قوت و خپل کثرت باندې با اعتماد نه ساتئ الله فرمایي د خدای او د رسول حکم ومنئ تاسو په خپل منځ کې اختلاف مکوئ کنه تاسو قوت تاسو دبدبا دا ټول به ختم شي تاسو قوت به الله د اختلاف د وجنا ختم کی دریم دا چې وصبرو اے مجاهدینو په حالت د قتال کې د صبر نه کار واخلئ د الله پاک نصرت د الله امداد د صبر کوونکو سره ده تاسو اے مجاهدینو په وخت د وتلو د جهاد کې داسې مکه گئی لکه ها کبرجن خلق الله فرمای منافقانو بدا خبره کوله او ها کسان چې د دوی په زړه کې مرض او ضعف ایمان وو غرها اولئک دینهم دوک کړي دي مسلمانانو لره دین د مسلمانانو خو حال دا چې مسلمان په الله توکل او باور لري چې څوک په الله تعالی باندې ځان وسپاري الله پاک عزیز ذات تا او الله پاک حکمت والا ذات تا عزیز دا معنا چې الله وخامخا د مسلمانانو انتقام د کفارو نه اخلي پیغمبره کتا هغه وخت لیدلې وې چې ملائکه راغلي او دا کفار په مخونو باندې وهل او سره د هغه به فرمایل چې ذوقوا عذاب الحریق کفارو تاسو ته د عذاب په هغه وجه ده چې تاسو مخکې عمل د کفر کړي الله پاک جل جلاله خاوند د ظلم نه د بندگانو لپاره ظلم صيغه د مبالغه ده او په دې کې معنا د مبالغه ماخوذ او مراعی نه ده د دوی حال داسې شو لکه حال او عادت د فرعونیانو او هم د هغوی نه وړاندې د الله پایتونو باندې کافران شول الله پاک د خپل گناهو په وجه باندې اونیول همدارنګه اهل مکه والا پر رسول الله باندې کافران شول الله په خپل گناهو باندې اونیول الله قوی ذات تا الله پاک شدید العقاب او الله سخت عذاب ورکون کې ذات تا دغه عذاب وجه دادا
چې الله پاک اس کله هم یو نعمت ته تغییر نه ورکوي چې الله په یو قوم یو نعمت کړی وي الله د هغه نعمت نه اخلي چې ترسو د خلکو ناشکری نه وي کړی او چې کوم شکر په دوی باندې لازم ده هغه شکر یې پرې خې نه وي. مطلب دا چې مکه والا خلکو په تاسو خو الله لوی نعمت نازل کو، تاسو باید دغه نعمت شکر ادا کړئ وي، خو چې تاسو ناشکری وکړه نو د الله په عذاب په تاسو باندې راغی. بعینه د دوی حالات لکه د فرعونیانو، لکه د ثمودیانو، لکه د عادیانو، الله فرمای چې مو دوی زمون پیاتو باندې تکذیب وکړو، مونږ دا ټول اونیول، آل د فرعون مو غرق کړل او د غټول ظالمانو به تغییر النعم. بدترین د حیواناتو په نزد الله تعالی هغه دي چې هغوی د خدای په نعمتو باندې کافران شوي دي. دا هغه خلک دي چې تا سره وعده کړي خو وروسته د هغې نه دا وعده بیا هم ماتوي، د الله نم نه یریږي او ځان بچ کوي هم نه د وعدې ماتولو نه. پیغمبره که خامخا تا دوی پیدا کړل په داخل د جنگ کې، نو داسې زجر او تهدید او جنگ سره وکا چې ورستنی خلکو دی پر عبرت وګرځي. او کته خامخا د یو قوم نه د خیانت نه یریدي چې دی بخپل وعده باندې وفا ونکي، نو بیا دوی تخپل وعده وګرځوا. خو په داسې حال کې چې ته او دوی به په علم کې سره برابر وای. مسئله دا ده دښمن د تا سره صلح وکړه د 2 میاشتو د 3 میاشتو دی پاره، اوس ته پوه شوې چې دښمن دې نه بده استفاده کوي، زه په امن کې نه یم، کېدای شي وعده ماته کړي. نو چې تر څو پرې تا خبر ورکړی نه وي ته به په دې کفارو باندې حمله نه کوې. دا خیانت ده، ناروا ده. که تا غوښتل چې د خپلې وعدې د پوره کېدو نه مخته وعده ختمومه، نو د کفارو مشر ته ووایه چې ما وعده تاسو سره 3 میاشتو کړې وه او 40 شپې وتلې دي، نوره زما وعده پوره کوم نه، زه یې ماتوم. اوس دومره وخت ورکه چې مشر د کفارو خپل عسکر ته خبر ورکړي چې عسکرو تاسو په امن کې وای، خو وعده ماته شوله، ځانونه د امن ځایو ته ورسوئ، د مسلمانو له منځه راووځئ. چې کله دومره ټیم تیر شو چې حکومت کولی شوی چې خپل افراد د غیر مأمون ځای نه امن ځای ته رسولی شي، نو که د ورسوله یا ونه رسولو، د هغې نه بعد بیا د کفارو سره جنګ کول جایز دي. اسلام یو عجیب دین ده. غدر دوکا د کفارو سره هم جائز نه ده. په ناخبرۍ کې به په کفارو باندې حمله نه کوي چې وعده کله ماته شوله، که د وعدې خپل ټیم پوره شو بیا پروا نه لري، بیا خبر ته حاجت نشته. او که چېرته د وعدې د پوره کېدو نه مخکې د وعده ماتوله، نو بیا دوی ته خبر ورکړه چې زه نوره وعده پوره کوم نه، تر همدې مهال پورې بس وه، نوره صلح تا سره نه کوم. الله پاک جل جلاله فرمایي اذ یقول المنافقون، یاد که هغه وخت چې ویلي منافقانو والذین هو خلقو فی قلوبهم مرض، چې په زړو د دوی کې مرض د نفاقو، مرض د ضعف الایمانو، غر هؤلاء دوکه کړي دي د مسلمانانو لره دینهم دین د دوی، ومن یتوکل علی الله چې څوک هم ځان وسپاري په الله تعالی باندې، فإن الله بشک الله پاک عزیزن غالب ذات په انتقام اخیستلو باندې، حکیمون حکمت والا ذات تا. ولو ترا کتا لیدلی وی پیغمبره اذ یتوفى الذین، کله وفات کول هو کسانو لرا کفرو چې دوی کافران دي،
دا الله په نصرت ایمان نو چوافات کول الملائکتو ملائکو یضربون وهل به وجوههم مخنا د کفارو و ادبارهم د شاگانی وذوقوا او فرمایل به چې وڅکای و کفارو عذاب الحریق عذاب سلمون کوي ذالک دا ضرب بما پاغه سبب باندې قدمت ایدیکم چې درکړی دی مخکې لاسونه د تاسو د کفر او شرک وان الله او بشک الله فاق لیس ندا بظلام خاوند ظلم ندا صيغه د مبالغه ده خو تجرید پکې ده لیس بذی ظلم ندا الله بالکل خاوند ظلم للعبید په بندگانو باندې حال د دوی کدأب آل فرعون لکه حال او عادت د آل د فرعون والذین ها کسان من قبلهم چې مخکې فرعونیانو نو هغه دا کفرو بآیات الله دې کافران شول په آیاتو د الله تعالی باندې فاخذهم الله الله ونیول دوی لره بذنوبهم په ګناهو د دوی ان الله بشک الله تعالی قوی ذات پنیولو ددکه شدید العقاب او سخت عذاب ورکون کیدا معاندینو کافرانو لرا ذالک دا عذاب بان الله قد سبب باندې چې الله تعالی لم یکون دا مغیرا تغییر ورکون کای نعمتن یو نعمت لرا چې رسالت او کتاب او پیغمبر دا انعمها چې الله دا نعمت کړی علی قوم په یو قوم باندې حتی تر هغه پرې غیرو چې دا خلک تغییر ورکی ما هغه شکرانی لرا بانفسهم چې لازم د دې په ځانو باندې وو چې ترڅو دا خلکو ناشکری د نعمت کړي نوي مونږ په دې باندې هغه نعمت لري کوونه وان الله بشک الله پاک جل جلاله سميع الله اوریدن کید لقولهم علیم الله خبردار ده بفعلهم وقد ابي آل فرعون حال دوی لك حال دأب عادت توي دأب حالت توي دأب سنت طریقی توي كدأب آل فرعون لك حال دا آل دا فرعون والذين هاكسان من قبلهم تمخكل دوینو كذبوا بآيات ربهم دوی تکذیب کړیو پایاتو د خپل رب باندې فاهلكناهم من دوی ونیول او هلاک مکړل بذنوبهم په سبب د ګناهو د دوی واغرقنا آل فرعون من غرقل آل فرعون وكل كانوا ظالمين او هر یو د دوی نو ظالمان به تغییر النعم ان شر الدواب یقینا بدترین د حیواناتو عند الله پنزد الله تعالی باندې الذين كفروا کوم کسان چې کافران دي بدترین خلق دغه دي فهم دوی لا يؤمنون دوی ایمان نه راوړي د الله په توحید باندې د الله په انعاماتو باندې الذين ها خلق عاهدت منهم چې تا وعده کړې دوی سره ثم ينقضون بیا دوی ماتوي عهدهم خپل وعده فی کل مره په هر ځل باندې وهم او دوی لا يتقون الله تعالی جل جلاله نه یریږي یا وهم دوی لا يتقون دوی نه یریږي عن نقض العهد د وعده ماتولنا فاما فشرد دی باندې تثقفنهم چې تفایدا کې دوی لرا تجدنهم فی الحرب په جنگ کې فشرد بهم نو روا په دوی باندې زجر ورکا په دوی باندې مانه هغه کسانو لرا خلپاش دوی نو رست راځي لعلهم لپاره د دې چې دوی یذکرون نصیحت قبول کی و اما تخافن فشرد دې کته یری دې من قوم دې یو قومنا خیانتن د خیانت نه یری دې چې دا خلق بال تاسره د وعده د پر کېدل نه وړاندې وعده ماته کی نفن بد الیهم
وغرزوا دوی ته دا وعده علی سواء برابر به تاسو دوی په علم د ماتولو د وعده کې. ان الله بشک الله پاک لا يحب الخائنین الله دوست نه غني خیانت کوونکي خلکو، یعنی الله پاک خائن ته عذاب ورکوي چې په نقض د عهد باندې وعده ماتوي. انهم لا يعجزون. په مخکې رکوع کې الله پاک جل جلاله د هغوی د وعدې بیان وکړ چې د هغو سره صلح کول جائزه ده، او که د صلح باندې وفا کوي هم وی کا، او که ته پوهېدې چې په دا صلح کې کافران د خونه بده استفاده کوي، نو په دې وخت کې ته وعده ماتولی شي. وعده چې تا ماته کړه نو د هغې نه بعد دوی ته خبر ورکړه چې او خلکو وعده ماته شوله، او تر څو پورې به جنګ دوی سره کوي نه چې تر څو د خپل خلکو ته خبر ورکړی نه وي. په دې رکوع کې الله پاک جل جلاله فرمایي چې کفار دی دا ګمان نه کوي چې دوی به زمونږ نه وړاندې شي یا به زمونږ د عذاب نه ځانونه خلاص کړي. هېڅ کله هم د الله د عذاب نه کافران بد کېدی نه شي. خو مسلمانانو تاسو د کفارو د مقابلې دپاره چې څومره تاسو وس وي قوت برابر کړئ. قوت څه معنا؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل زمانه کې فرمایي الا ان القوة الرمي، الا ان القوة الرمي، الا ان القوة الرمي. وشتل د هدف په هغه وخت کې غشیو کفار او مسلمانان به سره نږدې وو، نو د غشو یستل دا یو قوت. په دې زمانه کې چې کوم اسباب د قوت چې مختلفې اسلحې دي، دیغه اسلحو زده کړه، دیغه تعلیم، دیغه تطبیق، دیغه نښه وشتل او هدف برابرول، دا د دې آیت لاندې راغی من قوه. رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم په یو غشي باندې 3 کسان جنت ته ځي. جوړون کوي چې په نیت د غلبې د مسلمانې کوي، ورکون کوي او وشتون کوي. همداسې په یو مرمۍ باندې چې سړی او مرمۍ د اسلام د غلبې په نیت جوړي او د هغې مرمۍ ورکون کوي، جاغور ډکون کوي او د هغه وشتون کوي، په خپل مقام کې استعمالون کوي. الله پاک په دا یو مرمۍ باندې الله 3 کسان جنت ته داخلوي. من قوت، د قوت نه مسئله دا ده د مسلمانو ټولۍ ده، مختلفې اسلحې دي، خو یوه اسلحه ده چې په هغه باندې یو کس پوهیږي نور کسان نه پوهیږي. اوس په دغه کس باندې د دغه شی استعمال فرض عین شو. اگر چې یوې خوا نه دته ضرر ده، خو بلې خوا منفعت او نصرت د مسلمانانو ده. چې کله په 2 ضررو سړی اخته شي، اسانه ضرر به سړی په ځان باري. دا یو شخصي ضرر ده، د یو کس ضرر شو په زور ماته لکو، خو د ده په پرېښودلو کې عام ضرر ده. نو موږ به د عام ضرر مخنیوی کوو او یو کس ته که ضرر خیر ده، نو په ده باندې استعمال د دې شي فرض لازمی وګرځېده. دی به اوس نه وایي چې زه یې نه استعمالوم، په ده باندې لازم شو. بل روایت کې فرمایي چې چا یو شی زده کو، رمی یې زده کړه، ویشتل یې زده کړل او بیا بیرته هیر کی، فلیس منا، زمون د قبول شوی ډلې د امت څخه نه ده. نو قوت حاصل کړئ. که دا قوت جسمانی وي، که دا قوت په اعتبار د آلاتو سره وي، منډه او یا نښې ویشتل، دا د دې آیت لاندې راځي. ولې انسان د په جهاد کې منډه راځي، په جهاد کې اسلحه په شا کول راځي،
زخمی په شا کول راځي نو قوت حاصلول دا د الله له طرف نه مطلوب ده چې تاسو قوت حاصل کړئ. رباط الخیل د اسانو تړل، رسول الله فرمایي یو اس ګناه ده، یو اس سر په سر ده، یو اس اجر ده. ګناه هغه اس ده چې سړی د کبر د غرور د پاره په کور کې ساتي، د خدای حق هم نه ادا کوي، فهیا له وزر. دویم هغه اس ده چې په کور کې ساتلې جهاد نه پی کوي، او کله د چا په کار کې خپل حاجت لپاره هم استعمالي او د بل مسلمان حاجت هم پی رفع کوي، فهیا له ستر لا له ولا عليه. دریم قسم دا هغه اس ده چې د الله د رضا لپاره ساتلې شوی وي او په دې باندې جهاد کوي او دغه خدمت کوي، دغه واخه، دغه امتیازه، دغه غشیا په ورځ د قیامت به دا ټول په نیکو اعمالو او تر د انسان کې واچول شي. من رباط الخیل تړل د اسانو، زغلول د اسانو. صحابه کرامو با د رسول الله په وخت کې اسان زغلول، خو بعض اسماء اسان مزمرو، بعض غیر مزمرو. غیر مزمر دا پورا منډه کوي نشي. مزمر هغه اسوي چې دا چختن د اس د اسی وی تری کوټی ته نه باسي او دروازې په سه باندې کې واخه ور کوي، لپاسه ځلان په واچي، بیخي خولي خولي شي. دا اثر دا هغه نه بعد طبعا په ګرمه کې خوراک کمیږي، دا هغه نه بعد کرا خوراک کمای سلوی خورازي هم داسې ساتي. آخر کې دا اس داسې ډنګر ښکارېږي، نو ډنګر شیخه منډه کولای شي، خوراک کم کوي، دروندوالی نه محسوسوي. نو تقریبا دا 2 چنده منډه د هغه اس کوي چې کوم اس غیر مزمر وي. صحابه کرامو به دا اسان زغلول او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغوی حال لیدلو. تاسو په دې باندې د خدای دښمنو ویروي. لدینا عصر حاضر کې یو بل مسئله معلومیږي چې کوم مسلمانانو سره د قوت اسباب زیاتو او کفارو دا ګمان کوي چې څه شی وسره شته، نه خالی لاس دي. نو مسلمانان کوي شي د خپل خوشحالي په ورځ باندې هغه رسمي گذشت یو تعلیم برابر کی او په دا ورځ د خپل قوت او خپل ټینګونه، خپل اسلحه، خپل خلق دا کفارو تخکارا کوي چې ګوره موږ دومره دبدبه او قوت لرو، دومره عسكر او دومره تیارې او دومره ټانګونه او دومره موټرې لرو، دومره ناشنا اسلحه لرو. د دې په وجه باندې هغه پزړه کې رعب پیدا شي. ترهبون به عدو الله وعدوکم، تاسو به يروي په هغه باندې د الله دشمن او د تاسو دشمن. دې وجه نه کله کله واقعا پیښ شي نو کفار فکرږي چې مسلمانانو سره دا شی لکه مشودانشته ور سره دا کار بل چا کړی ده. نو مسلمان ته الله فرمایي چې وسه کفار تخکارا ورخی چې داسې اسلحه مونږ لرو چې کفار تاسو به هیڅ کلم زمونه حاصل نجات حاصل نه کوي. د دې په وجه باندې کفار په زړه کې رعب پیدا شي، خوف پیدا شي او کوم تبلیغات به مسلمانانو د کفارو پر طرف باندې کوله، ا تبلیغات به ټول په دروغ باندې خاوري شي.
د دې هغه تبلیغات په دروغو باندې بدل شي. الله فرمایي بعض نور کسان چې نور منافقان دي تاسو یې پیژنئ نه خو الله یې پیژني چې هغوی د مسلمانانو په شکست باندې خوشحالي څرګندوي، د مسلمانانو په فتح او نصرت باندې خفګان څرګندوي. الله فرمایي کوم شی چې تاسو د الله په لار کې مصرفوئ کنه پورا به د هغه اجر الله تاسو ته درکوي. کوم روپۍ چې د الله په لار کې مصرف کی نو یو په وزره الله پاک اجر ورکوي، او چې خپل ځان باندې مصرف کې په خپل هم اوته یو په 80,000 الله پاک ته چندنه درکوي. خو مراد د فی سبیل الله نه څه شی ده؟ مراد د فی سبیل الله نه جهاد. لدی وجه کې یو ری فی سبیل الله عام کوو کنه، فی سبیل الله عام کوو نو باید که تبلیغ تزی هم امغه اجر ده، که طالب العلم مدرسې تزی هم هغه اجر ده، که سپینګره جمعه ترازیم دغه اجر ده، که یو بل کس د یو اسلامی تعلیم دی پارازی هم دغه اجر، ټول په سبیل الله دی. لہذا دا خلاصه کوي چې هغه دکاندار غیز مال خپل دکان ته دیم په سبیل الله زی، دکاندار نه پښتنو کتیش روانه چې حلال روزي وګټم، د غیبتونه بچم، وګوره طاعت تزي نو چې هغه می ورپې مصرفې یو په وزرو یو په 80,000 شو، نبی هغه په سبیل الله ټول خلق شول. بیا دا تخصیص د آیت او یا د حدیث هیڅ پیدا هم نه کړه. په دې باره کې د ټولو اتفاق ده چې مراد د فی سبیل الله نه اعلا د کلمت الله دی پاره چې په جهاد کې استعمال شي. یا کوم حدیثونه چې راغلي لغدوه او روحه فی سبیل الله خیر من الدنیا وما فیها، غدوه او هغه روحه غیز او بیگاه د کفارو مقابل کې د خپل سرحدات او ساتنه خي. هغه صرف دغه ناستای د جمعات نه خي، هغه ناستای د کور نه خي، هغه ناستای د مدرسې نه خي. منه مدا چې په سبیل الله دا خدا کوم اجر چې حدیث کې را ده د هو کسانو دی پاره ده. دا خبره مشهوره ده چې الله پاک چې کوم انسان د خدای په لار کې کوم عبادت کوي نو یو کم 50,000 کروڑه باندې الله پاک اجر ورکوي. دا یو کم دا د دین را پیدا شوه چې دا وزره دا ظرف شي په دی 80,000 کې، چې دا په هغه کې ظرف شي نامه یو کم 50 کروڑه شاوخوا چې راځي دا شایته نه جوړيږي، 9 څلويخت راځي. خو دغه 9 څلويخت لکه یا کروڑه چې کوم فضیلت راغله دا تنها په طالب العلم کې نه دراغله، دا تنها په تبلیغی کې نه دراغله، یا خدا مفهوم عام کا بیانو حتی تر دکاندار پورې. او که یو وره کتاب ته وګورو دا خاص ده، دا د مجاهد په سبیل الله په باره کې ده. لہذا هر ډله دی د خپل ځان تزکیه نه کوي چې ربا جنت زما شو، لا يدخل الجنه الا ادا، چې خالصه به جنت ته دم بل څوک بنځي. د اسلام دائره یو پیراخه دایره لري چې پدې کې د دین والا خلق ټول پکې داخل دي، کا تعلیف او تصنیف والا دي، کا تدریس او تبلیغ او تعلیم والا دي، کا د ډلې خادمان او محبان دي، کا د ډلې متولیان او ملګری دي. د اسلام جاده باید پیراخه شي. کدا اوس دا جمعات تا که یو انجینر نه وای
دا جماعت به څنګه جوړېدلو که یو انجینر نه وای نو په دې کې د پکو طریقه څنګه برابرېدله که یو انجینر نه وای دا پکې چا جوړولې که یو انجینر نه وای جنریټر چا جوړولو البته که دغه انجینر په د خپل نیت کې نیت د ثواب ونیسي چې د مسلمانو راحت د الله کور ښکلا د الله د کور جوړښت د مسلمانو آبادي په غرض کې ونیسي نو دې لپاره الله پاک جل جلاله ثواب ورکوي دا په ډله د علماو کې داخل شو هر یو کس چې په خپل عمل کې نیت لله وګرځي او نفع د مسلمانانو اراده وکوي هغه په سبیل الله کې به داخليږي الله فرمای کوم چې تاسو مال مصرفوي د الله په لار کې تاسو د بده هغه اجر سپارل کیږي کدی خلکو د صلح د پاره غاړه کې خو د اعلان وکړو ته هم صلح وکړه نور توکل په الله تعالی جل جلاله کوا الله سمیع او علیم ذات ته او کدی اراده لرله چې تاسو را خیانت وکوي نس پروا نه کوي الله د ستادي لپاره کافي ذات ته الله هغه ذات ته چې ته په خپل قوت باندې مضبوط کړي او په مسلمانانو دستا شاډه کړي ده الله هغه ذات ته چې د مسلمانانو منځ کې محبت پیدا کو مختلف خلق وي اوس او خزرج وګوره دشمنانو خود دین په وجه یو ځای شول الله فرمایي کتا ټول ما فی الارض مصرف کړي وای د دې پزړو کې به اتحاد او اتفاق راوستلې نه وای خو الله پاک دغه اتحاد او الفت او محبت د دې پزړو کې راوستلو یا ایها النبی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه قصه به اورست راشي چې د رسول الله د قتل اراده یې کړې ده خو چې کله قرآن د خپل خور یا د عمار خباب ابن ارت رضی الله تعالی عنہ بدری صحابی نه واوریدلو پزړه کې اثر پیدا شو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مسلمان شو لدن وړاندې درې دیرشا نارینه مسلمانان دي او شپږ زنانه مسلمانې شوي دي سلویختم کس په اسلام کې عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ الله پاک دا آیت راولېږلو پیغمبره الله ستاسو لپاره کافی ده او هغه چې دستا مسلمانان دستا ته بیدار شوي دي کفار هم اویل چې مسلمانان اگر چې نه سلويخت نه پر دي او موږ په زرګونو یو خو موږ او مسلمانان سره نیم شولو ولې نیم شولو ولې عمر یو قوي سړی ده عمر په مسلمانانو کې نه نوته نو لدی وجه موږ او کفار موږ او مسلمان سره نیم شولو د دې په خاطر باندې اهتز عرش الرحمن لاسلام عمر د عمر د اسلام په خاطر باندې د الله عرش د خوشاله لوجه د پلارزان باندې راغی استبشر اهل السماء باسلام عمر د عمر په اسلام باندې اسمان خلق یو بل تزیر ورکولو الله فرمای ولا يحسبن الذين غمادين كيها خلقوا كفروا تدي كافران دي سبقوا تدي مختتر شبيدي انهم لا يعجزون الله دي عاجزون کی ندی الله تعالی لرج حتا د الله د عذاب نزانون اخلاص کی واعدوا تیار کی لهم د دوی د قتال د پاره مستطاعتم کوم شی چې د تاسو وس او طاقت وی من قوت لها سلول د قوت نو من رباط الخيل او لتړل د اسانونا ترهبون به روي پدې باندې عدو والله د الله دشمن وعدوكم دشمن د تاسو واخرين من دونهم او نور کسان بغیر لدوی نه چې منافقین دي لا تعلمون هم تاسو یې نه پیژنئ الله يعلمهم الله دوی لره پیژني
وما تنفقوا من شيء کوم چې تاسو مصرفوئ د مال نه فی سبیل الله د الله په لار کې یوفى الیکم پورا بدر کړی شي تاسو ته وانتم لا تظلمون او پتا سبانه و ظلم نشي کېدلې وان جنحوا کله میلانو کول السلم د صلح دی پارا فجنح لها تهم میلانو که هغه طرف ته وتوکل علی الله او ځان اسپاره په الله تعالی باندې په صلح کې انه دا الله هو السميع الله اوریدون کې دا دستا په خبرو باندې العلیم او خبردار دستا په نیت باندې و ای یریدو کدی اراده لري ای یخدعوک چې تاسو سره دوکا کوي په صلح کې فان حسبک الله کافی تا دی پر الله تعالی دا ولی اذ هو الذی الله غزات ایدک بنصره چې الله ته مضبوط کړي په خپل نصرت او امداد سره وبالمؤمنین او په مسلمانانو الله په مسلمانانو ستا امداد کړي والف الله محبت پیدا کړي بین قلوبهم ما بین د زړه د مسلمانانو کې لو انفقت کتا مصرف کړي وای ما هغه مال فل ارض چې بخد ازمکه باندې د جميعا ټول خو ما الفت بین قلوبهم تابع د مسلمانو منځ کې محبت نه وای قائم کړي ولکن الله لیکن الله تعالی الف بینهم الله محبت را وسط دی منځ کې انه دا الله عزیز الله غالب ذات بخبل صنع کې حکیم الله حکمت والا د خپل قضا او فیصله کې یا ایها النبی اے پیغمبر حسبک الله کافی د تعالی الله تعالی ومن هعسوک اتبعک چې دستا تابع دی